هیلې جانې څه فکر کوې؟ زه تا ته متوجه یم، همدا چې راغلی فکر کوې. فکر ولې خیرت خدای؟ رښتیا یوې موضوع ته مې فکر کوه. څه ډول موضوع ته؟ پرون په کور کې یوه ډېره جالبه پیښه وشوه. څه قسم پیښه؟ په کوم چا؟ څه وشو؟ پوهېږې نارنجي جانې، هغه پیاله مې چې ملګري راته ډالۍ راکړې وه هغه ماته شوه. وی زیات خفه شوم. خیر ده، زه بیا یوه بله درته اخلم. نه نارنجي جانې، سره له دې چې پیاله مې خوښه وه او ورته خفه شومه، ډېره راته جالبه وه چې پیاله نه چا ماته کړه او نه هم له کوم لوړ ځای نه ځمکې ته وغورځېده. خو تا خو ویل چې ماته شوه، اوس وایي نه چا ماته کړه او نه هم په ځمکه وغورځېده. ښی څه شوي؟ مور مې تازه چای دم کړ او همدا یې چې زما په پیاله کې واچو نو پیاله په خپل سر مات او 2 ټوټې شوه. زه ډېره وډاره شوم چې پیاله څنګه ماته شي. ښه ته ښی وایي چې هغه چا ماته کړې ده؟ نه، زه نه وایم چې چا ماته کړې ده، خو ولې په خپل سر مات شي؟ سلام، څنګه یاستئ؟ سلام، مونږ راغلو. سلام. نجونو، ستاسې ګیلاسونه هم په خپل سر مات شوي دي؟ نه، ولې مو ګیلاس مات شي؟ سلام ګرانو زده کوونکو، څنګه یې؟ انشاءالله ټول ښه یې؟ شکر دی معلم صاحبې، موږ ښه یو، تاسو ښه یې؟ شکر دی، زه هم ښه یم. رښتیا په څه مو بحث درلودو؟ معلم صاحبې، سهار چې د چای وخوړ ګیلاس دې جوړ و؟ هو نارنجي جانې، څنګه یې دا پوښتنه وکړه؟ هیله جانې حتما تا غلطي کړې. معلم صاحبې، هیله وایي نن سهار یې چې کله پیاله کې چای اچاوه ګیلاس په خپل سر مات شوی، پرته له دې چې کوم څوک پکې لاس ووهي. دا نو څنګه کیدای شي؟ هو معلم صاحبې، بغیر له دې چې له کوم ځای وغورځي او یا کوم څوک یې ماته کړي، په خپل سر ماته او 2 ټوټې شوه. ګورې ګرانو زده کوونکو، دا یوه علمي مسله ده او د هیله جانې خبره هم سمه ده. څه علمي مسله؟ هو علمي، او زموږ د نن ورځې درس هم دقیقا همدا موضوع ده چې هیله جانې پرون په ناڅاپۍ کور کې تجربه کړې. معلم صاحبې، د ګیلاس ماتېدل نو زموږ له درس سره څه اړیکه لري؟ ثنا جانې، ټولې پوښتنې به مو په دې درس کې له خیره ځواب شي او زموږ د نن ورځې د درس عنوان انبساط او انقباض دی. ښایي د هیلې په ګیلاس باندې حتما کوم څوک په قهر شوی و. ګیلاس هم لکه پوقانی چویدلی. ډېر ښه، د درس په عنوان باندې خو پوه شوئ، خو مخکې له دې چې درس شروع کړو راځئ چې د درس اهداف وګورو. موږ په دې درس کې ماده او د هغې درې ګونې حالات لولو. انقباض او انبساط پیژنو او زده کوو. په همدې شکل سره انقباض او انبساط په جامداتو، مایعاتو او غازاتو کې لولو او ورسره به طولي، حجمي او سطحي انقباض او انبساط وپیژنو چې څه دي. معلم صاحبې، زه خو سر له اوسه نه پوهه نه شوم چې دا انبساط او انقباض یې نو څه دي؟ نارنجي جانې، دا دواړه فزیکي پدیدې دي چې د مادې د حالت د بدلون لامل ګرځي بغیر له دې چې کتله یا ماهیت بدلون وکړي. معلم صاحبې، د مادانو څه ده؟ ثنا جانې، اوس به یې په سکرین کې وګورو. د مادې تعریف: هر هغه څه چې حجم او کتله ولري او په فضا کې یو ځای ونیسي ماده او یا هم مواد ورته ویل کیږي. ماده له کوچنیو ذراتو څخه چې اتومونه بلل کیږي جوړه شوې ده او کله چې 2 او یا څو اتومونه سره یو ځای شي مالیکول جوړوي او ماده په طبیعت کې په 3 ډوله پیدا کیږي. د چا په یاد دی چې یو ډول یې کوم دی؟ معلم صاحبې، جامد، مایع، غازونه هم شامل دي معلم صاحبې. هو ګرانو زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو وویل ماده په طبیعت کې په 3 حالتونو پیدا کیږي. اوس 3 واړه درته په مثال سره بیانوم.
په جامد موادو کې اتومونه له یو بل سره نږدې دي او ترمنځ یې د جذب قوه هم ډیره ده. په همدې اساس جامدات ځانګړی شکل لري لکه تیږه، لرګی او شیشه. د مایعاتو د اتومونو ترمنځ د جاذبې قوه ضعیفه ده، نو په همدې لحاظ مایعات ځانګړی شکل نه لري او په هر څه کې چې واچول شي د هماغه شي شکل ځانته نیسي لکه اوبه، تیل او غوړي. خو په ګازونو کې د اتومونو ترمنځ د جذب قوه ډیره کمزوري ده او په هر لوري حرکت کوي، په دې خاطر ځانګړی شکل او حجم نه لري لکه هوا. هو معلم صاحبې لږ لږ مې په یاد شو چې موږ ماده لوستې وه. آفرین هیله جانې، با استعداده زده کوونکي لکه تاسې وي چې خپل تیر درسونه یې ښه لوستلي وي، لکه څنګه چې هیله جانې وویل تاسې د مادې په اړه معلومات لرئ. خی معلم صاحبې، ثنا خو هم ځانګړی شکل لري، خی هغه هم په جامداتو کې راځي. نارنجي جانې ډېره شوخه یې. فاطمه جانې ته هم لکه هیله جانې په یاد لري چې تغییرات یا بدلون په ماده کې په څو ډوله راځي؟ معلم صاحب فکر کوم په 2 ډوله دي. بله فاطمه جانې ستا ځواب سم دی. په طبیعت کې 2 ډوله بدلون په ماده یا اجسامو کې راتلی شي، فزیکي تغییرات او کیمیاوي تغییرات. هغه تغییرات چې په هغې کې د مادې کیفیت بدلون کوي کیمیاوي تغییرات دي. کله مو په کور کې هګۍ پخ کړي؟ هو معلم صاحبې، زه هر سهار ځان ته پخوم. د هګۍ پخول، د لرګیو بلول، فوټوسنتیز عملیه، د اوسپنې زنګ وهل او داسې نور د کیمیاوي تغییراتو له جملې دي. ټوټه کول، ذوب کېدل او ماتېدل ټول فزیکي تغییرات دي. ماده مو وپېژندله، په دې پوه شوئ چې په طبیعت کې مواد په څو ډوله دي او په موادو کې چې کوم بدلونونه راځي په هغې هم پوه شوئ. د حرارت او حرارت درجې سره آشنا یې. اوس به وګورو که موادو ته حرارت ورکړل شي نو څه بدلون په موادو کې راتلی شي. معلم صاحبې، خی د هیلې د ګیلاس ماتېدل زموږ له درس سره څه اړیکه لري چې تاسو وویل زموږ درس پورې مربوط دی؟ نارنجي جانې، تاسې ټول شاید په ژوند کې متوجه شوي اوسئ چې حرارت موادو ته بدلون ورکوي، چې یو یې انقباض، کوچني کېدل یا نازکه کېدل، او بل یې انبساط، لویېدل او پراخېدل دي. دا دواړه فزیکي پدیدې دي چې د حرارت د کمیدو او ډېرېدو په وخت کې پیښیږي. د انبساط تعریف د تودوخې د زیاتوالي په نتیجه کې د یو شي یا جسم په اوږدوالي، مساحت یا حجم کې زیاتوالي ته انبساط ویل کېږي. د انقباض تعریف د تودوخې د کمښت په نتیجه کې د یو شي د اوږدوالي، مساحت او حجم کموالي ته انقباض وایي. زه خو فکر کوم چې د هیلې پیاله هم داسې ماته شوې. هو کائنات جانې، ځکه د هغې پیاله له یخ ځای نه ګرم ځای ته چې کوټه ده راوړل شوې وه او په کوټه کې هم د تودوخې درجه زیاته شوې وه. معلم صاحبې، له اول نه به مو ویلي وو چې کله یخني او ګرمي سره مخ شي چې وي. نارنجي جانې، اکثره وخت جامدات، مایعات او غازات چې ساړه شي منقبض کیږي او د ګرمېدو په صورت کې منبسط کیږي. یعنی جامدات، مایعات او غازات 3 واړه منقبض او منبسط کیږي. هو فاطمه جانې، اوس به وګورو چې په موادو کې انبساط او انقباض څنګه پیښیږي. څنګه مو چې وویل ټول اجسام له اتومونو او یا هم مالیکولونو څخه جوړ دي. د اجسامو اتومونه او مالیکولونه همیش د حرکت په حال کې دي او په منځ کې فاصله شتون لري. کله چې ورته حرارت ورکړل شي د حرارت ډیریدل د دې لامل ګرځي چې د اتومونو او مالیکولونو انرژي ډیره او حرکت یې ډیر شي، چې دغه د اتومونو حرکت د دې لامل ګرځي چې د هغوی په منځ کې د جذب قوه کمه او واټن یې ډیر شي او خالي فضا ډیره رامنځته شي، چې دغه رامنځته شوې خالي فضا موږ د انبساط په شکل وینو. په همدې شکل که حرارت کمیږي د اتومونو او مالیکولونو انرژي کمه او حرکت یې کمیږي. د حرکتونو دغه کموالی د دې لامل کیږي چې د مالیکولونو ترمنځ حرکت ورو او ترمنځ یې د جذب قوه ډیره شي، چې دغه عمل په نتیجه کې جسم منقبض کیږي. درنو لیدونکو، اوس یوه لنډه دمه لرو، له دمې وروسته بیرته راګرځو. یو ځل بیا ښه راغلاست. د فزیک صنف دی. ګرانو زده کوونکو، د انبساط او انقباض په مفهومونو باندې حتما پوه شوي یئ. اوس په ساده مثالونو کې همدا انبساط او انقباض په جامداتو، مایعاتو او غازاتو کې لولو او وبوینو چې څه دي.
انبساط په جامداتو کې نسبت مایعاتو او غازاتو ته لږ د احساس وړ دی. په جامداتو کې د انقباض او انبساط د ښه درک کولو لپاره کولی شو یو ګرم شیشه‌یي ګیلاس ته اشاره وکړو. که دغه ګیلاس په یخو اوبو کې کیږدو نو ګیلاس ماتیږي. دلیل یې هم دا دی چې د ګیلاس بیروني برخه له یخو اوبو سره مستقیما په تماس کې وي چې د داخلي سطحې په نسبت ډیره منقبض کیږي او ماتیږي. معلم صاحبې که یخ شیشه‌یي ګیلاس د ګرمو اوبو لاندې کیږدو بیا هم ماتیږي؟ بیا هم ماتیږي ځکه بیروني سطحه نسبت داخلي سطحې ته له ګرمو اوبو سره مستقیما په تماس کې وي چې منبسط کیږي او بیا ماتیږي. کاشکې موږ خپل درس له آخري برخې نه شروع کولی او اولي برخې ته راتلی. نارنجي جانې ولې له آخر نه ښوونځي کې موږ درس له اوله شروع کوو که آخر نه؟ که داسې و نو درس ویل به ډېر سخت و. نارنجي جانې دا مسله دې څنګه ذهن ته راغله؟ ځکه زه اوس پوهه شوم چې د هیلې ګیلاس ولې مات شوی. آفرین نارنجي جانې، ښه درس ته متوجه یې. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس نو باید وګورو چې انبساط او انقباض په غازاتو کې څنګه دی. د ښه پوهېدو لپاره یې یو مثال درکوم. که چیرې یوه پوقانه د یو بوتل په خولې کې وتړو او بوتل په جوش اوبو کې کیږدو، ستاسو په نظر څه پیښیږي؟ معلم صاحبې، بوتل له پوقانې نه څه اخلي چې اکسیجن ورباندې بند نشي؟ پوقانه هوا اخلي. راځئ یو بل سره وګورو چې رښتیا هم کوچنی کیږي. آفرین فاطمه جانې، ځکه د پوقانې داخلي هوا د ګرمېدو په صورت کې منبسط کیږي، حجم یې ډیریږي او پوقانه لویږي. خو برعکس که دغه بوتل په یخو اوبو کې کیږدو نو پوقانه کوچنی او منقبض کیږي. ښه نو انبساط په غازاتو کې یوازې د حجمي انبساط په توګه لیدل کیږي او د مادې د دوه نورو ډولونو په نسبت انبساط یې ډیر دی. حجمي انبساط څه دی؟ رښتیا زه هم په حجمي انبساط باندې پوهه نه شوم چې څه دی، خو زه غلی نه کینم، له ښوونکي پوښتنه کوم. معلم صاحبې، حجمي انبساط څه دی؟ آفرین نارنجي جانې، هر کله چې ته پوښتنه پیدا کیږي پوښتنه کوئ. صنف د پوښتنې ځای دی. ګرانو زده کوونکو، کله چې یو جامد جسم ګرموو، که د جسم حجم ډیر شي نو حجمي انبساط ورته وایي، خو برعکس که د حرارت په کمیدو سره یې حجم کم شي نو حجمي انقباض ورته وایي. په هغه اجسامو کې چې طول، عرض او ضخامت یې د اندازې له نظره نږدې وي، انبساط او انقباض د حجم په اساس پیښیږي چې دغه ډول انقباض او انبساط ته بیا حجمي انبساط او انقباض وایي، لکه پوقانه او د پیالې ماتېدل. اوس به وګورو چې طولي انبساط او انقباض څنګه رامنځته کیږي. په نریو یا باریکو میلو کې چې طول یې نسبت عرض او ضخامت ته ډیر وي، انبساط او انقباض د هغوی په اوږدوالي کې ډیر لیدل کیږي چې دې ډول ته طولي انبساط او انقباض وایي، ځکه طول نسبت د نورو برخو ته ډیر بدلون کوي. معلم صاحبې، د طول ډیروالی او زیاتوالی څنګه وي؟ کیدای شي ووایې؟ هو څنګه نه هیله جانې. کله چې یو جامد جسم ګرموو، که د جسم اوږدوالی ډیر شي نو طولي انبساط ورته وایي، خو برعکس که د تودوخې کموالي سره د جسم اوږدوالی کم شي نو طولي انقباض رامنځته کیږي. خو ګرانو زده کوونکو، یو څه په یاد ولرئ چې که یو جامد جسم چې سطحه یې نسبت نورو برخو ته ډیره وي او دغه جسم وغواړو چې ګرم یې کړو نو یاد جسم د سطحې په اساس انبساط کوي، او برعکس که حرارت درجه کمه شي نو یاد جسم د سطحې په اساس انقباض کوي، لکه د کانکریټ ټوټې او اوارې تیږې. معلم صاحبې، انبساط په مایعاتو کې نه لولو؟ لولو یې فاطمه جانې. په مایعاتو کې د انبساط ترڅنګ په عادي ژوند کې د انبساط او انقباض د استفادې موارد هم لولو. په مایعاتو کې انقباض او انبساط له جامداتو ډیر وي چې لامل یې هم د مالیکولونو ترمنځ د قوې ضعیفوالی دی. یعنی د مایعاتو مالیکولونه په سرعت سره د حرکت په حال کې دي چې د حرارت درجې په ډیروالي سره د مالیکولونو حرکت ډیریږي او یو بل نه لرې کیږي یا حجم یې ډیروالی پیدا کوي. خو که حرارت کم شي حجم یې بیرته کمیږي. خو د اوبو مسله بیا بیله ده او په 4 درجو حرارت کې انبساط کوي. په مایعاتو کې د حرارت درجې لږ بدلون سره انبساط تر سترګو کیږي.
معلم صاحب د اوبو مسله ولې بیله ده؟ اوبه داسې یو ډول ماده ده چې کله د انجماد حالت واقع شي نو منبسط کیږي. په همدې دلیل دی چې په سړو ژمو کې کله چې اوبه د پایپونو په لولو کې یخ وهي نو لولې متضررې کیږي، ځکه چې یخ د مایع اوبو پر ځای ډیر ځای نیسي. او ګرانو زده کوونکو، په مایعاتو کې د انقباض او انبساط لپاره کولی شو د ترمامتر په منځ کې چې کوم سیماب دي هغې ته هم اشاره وکړو. که ترمامتر د جوش په منځ کې کیښودل شي، سیماب له ګرمۍ سره مخ کیږي او منبسط کیږي. خو برعکس که ترمامتر په یخو اوبو کې کیدو، سیماب لاندې خواته حرکت کوي او منقبض کیږي. اوس په ګډه سره د انبساط او انقباض د استعمال موارد په عادي ژوند کې ارزوو. ستاسو له منځ نه کوم څوک مو استفادې ته متوجه شوي یئ؟ نه معلم صاحبې. نه. ډیر دي، خو ستاسو ورته پام نه دی شوی. زموږ د ژوند عادي کارونه د انبساط او انقباض سره ترسره کیږي، لکه د مربا د بوتل سر نه خلاصیږي. خو که چیرته دغه بوتل په سرچپه ډول په جوش اوبو کې کیښودل شي په داسې توګه باندې چې د بوتل شیشه‌یي برخه له اوبو سره تماس ونه کړي، نو د بوتل سر په ډیر راحتۍ سره خلاصیږي. همدارنګه په ساختماني انجنیري کې په پلونو او ریلګاډو کې کارول کیږي. زما ګرانو زده کوونکو، انبساط او انقباض مو وپیژندل او د هغې د استفادې په اړه هم پوه شوئ. تر دې ځایه کومه پوښتنه لرئ؟ نه معلم صاحبې. ګرانو لیدونکو، اوس یوه لنډه دمه اخلو. له دمې وروسته د نن ورځې درس عملي کار مو هیر نشي. یو ځل بیا هم ښه راغلاست. د خپرونې پاتې برخه ده. موږ په دې برخه کې انقباض او انبساط د یو تجربې په ترسره کولو سره ښایو او ګورو چې د تودوخې درجه په جامداتو او مایعاتو باندې څه اغیز درلودی شي. قدرمنو لیدونکو، په نن ورځې عملي درس کې موږ دغه وسایلو ته اړتیا لرو. د حرارت منبع، یوه کاسه د یخ له ټوټو سره، 3 پایه، د جوس پایپ، فلاسک، تور توش، کتابچه او پنسل. چمتو یې؟ هو معلم صاحبې. ډیر ښه. ثنا جانې او هیله جانې، تاسې راشئ او دغه عملي کار له ما سره ګډ ترسره کړئ. فاطمې، کائنات او نارنجي جانې، تاسې پام وکړئ چې همصنفیانې مو څه کوي او پایله به کائنات او فاطمه یاداښت کړي. ثنا، ته اوبو کې رنګ واچوه او رنګ شوي اوبه په فلاسک کې واچوه او فلاسک ښه ډک کړه. یوازې د کار کاغذ لپاره ځای پرېږده چې له کارک نه وروسته ورته سرپوښ جوړوو. څومره ښکلی لکه زما د خوښې جوس داسې ښکاري. هیله جانې، ته هغه کارک چې له مخکې د جوس پایپ د سوري په اندازه سوری شوی د فلاسک په سر کیږده. د جوس پایپ داسې شکل سره فلاسک کیږده چې د فلاسک یو اندازه اوبه پایپ ته ننوځي تر هغه ځایه چې زه یې درته وایم. معلم صاحبې بس دی؟ بس ده هیله جانې. اوس په تمه پاتې کیږو چې د فلاسک داخلي مایع ګرمه شي او د مایع د ګرمېدو په وخت کې پایپ ته متوجه اوسئ چې د فلاسک ګرمېدو سره اوبه په کوم حال کې وي او پایله یاداښت کړئ. ګرانو زده کوونکو، اوس په فلاسک باندې حرارت بندوو. او فاطمې، ته هغه سطح چې پکې رنګه اوبه لیدل کیږي له توش سره په نښه کړه. معلم صاحبې په نښه مې کړ. ډیر ښه. اوس هم فلاسک د کاسې په منځ کې چې یخې اوبه لري ږدو. کله مو چې فلاسک کېښود نو لږ صبر کوو او ګورو چې څه کیږي. یعنی کله چې د تودوخې درجه په فلاسک باندې کمیږي نو کوم حالت واقع کیږي او پایله یاداښت کړئ. هغه ده اوبه بیرته ښکته شوې. معلم صاحب یاداښت مې کو.
ښه ده نو ښایي اوس راته ووایې چې څه توپیر مو حس کړو وروسته له هغې چې فلاسک ته مهارت ورکړو او بیا مو په یخو اوبو کې کېښوده. معلم صاحب زه خپله پایله ووایم. لومړی ما یاداښت کړ. ووایه فاطمه جانې. معلم صاحب کله چې مو فلاسک ته حرارت ورکړو نو اوبه ګرمې شوې او د اوبو سطحه په پایپ کې پورته لاړه او منبسط شوه. معلم صاحبې کله چې څوک سینې ته پورته کېږي اوبه هغسې پورته شوې. نه نارنجي د پایپ په منځ کې چې کومه مایع ده د پورته تلو اصلي لامل یې د اوبو حرارتي انبساط دی. یعنې اوبه انبساط کړې؟ همداسې ده. هو نارنجي جانې. کائنات جانې اوس ته خپله یاداښت کړې پایله موږ ته ووایه. معلم صاحب کله چې د حرارت درجه کمه شوله نو موږ فلاسک د یخو ټوټو منځ کې کېښودو. د اوبو سطحه پایپ کې ښکته کېږي. کائنات رښتیا ووایه تا ولیدو؟ هو نارنجي ما ولیدو او یاداښت مې هم کو. آفرین ګرانو زده کوونکو په لومړۍ مرحله کې مې ولیده چې مایعات له ګرمېدو او حرارت زیاتېدو سره منبسط کیږي او کله چې تودوخه درجه کمیږي نو منقبض کیږي. په دې موضوع باندې ښه پوه شوئ؟ هو معلم صاحبې پوه شوو. که کومه پوښتنه لرئ چې ځواب یې کړم؟ نه معلم صاحبې نه لرو. نارنجي جانې داسې مه وایه چې پوښتنه نه لرو. زه سوال نه لرم. کیدای شي نور همصنفیان مو پوښتنې ولري. نه معلم صاحبې موږ هم پوښتنه نه لرو. ښه آماده یې چې زه پوښتنې وکړم؟ هو معلم صاحبې. ښه نو تاسو کولی شئ خپل ځایونو ته لاړې شئ. زه به هم پوښتنې تاسو ته په سکرین کې وښایم. ماده څه شی ده؟ صبر چې چا ښه درس زده کړی. نارنجي کیدای شي ته ځواب ووایې؟ بله معلم صاحبې هر هغه څه چې حجم او کتله ولري او فضا کې ځای ونیسي ماده ده. آفرین نارنجي جانې. ماده په طبیعت کې په کومو حالاتو کې پیدا کیږي؟ د دې پوښتنې ځواب هیله جانه راکوي. معلم صاحبې ماده په طبیعت کې په 3 ډوله ده: جامد، مایع او ګاز. ماشاءالله هیله جانې. د مادې جامد حالت واضح کړئ. ثنا جانه د مادې جامد حالت ځوابوي. په جامدو موادو کې اتومونه له یو بل نږدې او جذب قوه یې ډیره ده. جامداتو د یو مین شکل لرونکي دي لکه لرګی. اوس هم په ګډه سره د درس لنډیز ګورو. هر هغه شی چې حجم او کتله ولري او فضا کې ځای ونیسي ماده بلل کیږي. ماده په طبیعت کې په 3 ډوله پیدا کیږي: جامد، مایع او ګاز. د حرارت د زیاتوالي په نتیجه کې د یو جسم په اوږدوالي، مساحت او حجم کې زیاتوالي ته انبساط ویل کیږي او د حرارت د کموالي په نتیجه کې د یو جسم په اوږدوالي، مساحت او حجم کې کموالي ته انقباض ویل کیږي. د جامداتو انبساط د مایعاتو او غازاتو په پرتله کم دي. که د حرارت په زیاتېدو سره د یو جسم په طول کې زیاتوالی راشي طولي انبساط او که چیرته کموالی راشي طولي انقباض بلل کیږي. که د حرارت په زیاتېدو سره د یو جسم په حجم کې زیاتوالی راشي حجمي انبساط او که چیرې کموالی راشي حجمي انقباض بلل کیږي. که د حرارت درجې له زیاتېدو سره د جسم سطحه ډیروالی پیدا کړي سطحي انبساط، خو که د حرارت درجې له کموالي سره دا سطحه کوچنی شي سطحي انقباض دی. د سن خپرونې قدرمنو لیدونکو او زما ګرانو زده کوونکو د نن ورځې خپرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.